الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. د أهل السنة والجماعة عقیده دادا چې ایمان په نیکو اعمالو باندې زیاتیږي او ایمان په گناهونو باندې کمیږي. په دې بنیاد الله رب العالمین قرآن کریم کې حق مؤمن هغه چاته وایي چې هغه ایمان راوړی دی او به عمل کوي په هغه څه باندې چې دوی په ایمان راوړی دی چې هغه اصول الدین و فروعه دي. ظاهر دین دی او باطن دین دی، او د هغوی د ایمان د آثار د هغوی په عقاید او اقوال او ظاهری او باطنی اعمالو کې ښکاره کیږي. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي انما المؤمنون الذين بشک مؤمنان هغه کسان دي اذا ذکر الله وجلت قلوبهم شکل الله رب العالمین یاد کړي شي، د الله ذکر وکړي شي، د دې زړونو ته د الله عظمت او د الله کبریا راشي، نو زړونو باندې یره راشي. او کله چې په دوی باندې د الله آیاتونه لوستل کېږي نو د دې ایمان کې زیادت راځي. آیت به دلیل وي په دې خبره چې د ایمان کې زیادت راځي او نقصان هم راځي. او دویم به دلیل وي په دې خبره چې د قرآن کریم تلاوت، د قرآن لوستل، قرآن یو سبب دی د اسباب د زیادت الایمان نه. الله د مؤمنانو بل صفت ذکر کوي چې په خپل رب باندې توکل کوي، او به فرمای الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. دا هغه خلک دي چې هغوی د مونځ پوره پابندي کوي او کوم رزقونه چې موږ دوی ته ورکړي دي د الله په لاره کې خرج کوي. رب العالمین فرمای اولئک هم المؤمنون حقا. دا حق مؤمنان دي او دوی د پاره د رب په وړاندې مغفرت دی، درجې دي، عزتمن رزق دی. د اهل السنه والجماعه عقیده دا ده چې اعمال صالحه په ایمان کې یو لوی حیثیت لري، او عمل صالح چې د دې ته ضرورت دی د مرجئو په وړاندې په شان ته نه دي چې هغوی وایي چې ایمان اعمال صالحه بالکل په ایمان کې داخل نه دي او د خلکو په وړاندې باندې د اعمال صالحه کمزوري ښکاره کوي. نه، قرآن کریم کې الله رب العالمین او په احادیث و نبویو کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اعمال صالحه او شان، عظمت او لوی منقبت بیان کړی دی. الله رب العالمین اعمال صالحه د ایمان سره یو ځای ذکر کوي او فرمایي ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هغه خلک چې ایمان راوړی دی او نیک اعمال کوي نو د دوی دپاره جنت الفردوس د دوی دپاره میلمستیا ده. رب العالمین الله باندې ایمان راوړلو نه وروستو مؤمنانو ته د استقامت تذکره کوي. استقامت هم دې ته وایي چې سړی په احکامو د شرع باندې مستقیم او برابر اوسیږي. رب العالمین دغه انسانانو ته لوی مقام، لوی عظمت، لوی شرف ورکړي. سورة فصلت 13 نمبر کې آیت کې الله فرمای ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هغه خلک چې هغوی وایي زمونږ رب الله دی
او بیا په دې منهج باندې بالکل مستقیم ولاړ د الله د طرف نه په دوی ملائکه نازلېږي او دا ملائکه دا وایي چې تاسو یره مه کوئ غم مه کوئ او تاسو د هغه جنتونو زیره قبول کړئ چې تاسو سره وعده کېدلی شي وګوره الله رب العالمین د جنتونو خوشخبری د انسانانو ته ورکړه د ربنا الله په आवाज د ربنا الله په اقرار او د هغې سره سره په دې خبره چې استقامت وي په احکامو د شرعیو قرآن کریم کې سورة الزخرف کې الله رب العالمین فرمایي چې دا جنت انسانانو ته د انسانانو د نیکو اعمالو په وجه باندې ورکولی شي دا نیک اعمال جنت ته د داخلېدلو سبب دی او کوم روایت کې چې دا ذکر شوی دی چې جنت ته سړی په نیک عمل نشي داخلېدلی هلته مطلب دا دی چې نیک عمل ګنې د جنت عوض نه دی سبب دی د داخلېدلو خو بالکل عوض نه دی ودلته الله رب العالمین فرمایي وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون الله فرمایي دا هغه جنت دی چې تاسو د نیک عمل په وجه درکړی شوی د عمل صالح په وجه باندې دا داسې بې فایدې نه دی څنګه چې د مرجعو رایې ده بلکې انسان د کامل تاوان نه د عمل صالح په وجه بچ کیږي سورة العصر کې الله رب العالمین د تاوان نه د بچاو اسباب ذکر کوي اصول ذکر کوي فرمایي والعصر ان الانسان لفی خسر رب العالمین په زمانه قسم کوي یا الله د مازیګر په وخت باندې قسم کوي او په دې موضوع قسم کوي چې انسان په تاوان کې دی اوس انسان سره جذبه پیدا شو چې د دې تاوان نه د بچاو د پاره سره څه استعمال کوي نو الله رب العالمین فرمایي وي بچاو سبب دا دی چې سړی ایمان راوړي للذین آمنوا دویم نیک اعمال وکړي وعملوا الصالحات دریم په حق باندې وصیت کوي او په صبر باندې وصیت کوي دا څلورو اصولو کې یو پاغې کې وعملوا الصالحات قرآن موږ ته د دې خبرې ارشاد او راهنمایي کوي چې د اعمال صالحو په وجه باندې انسان د تاوان نه بچ کی صحابي راځي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کوي وای د الله رسول ما ته په اسلام کې داسې یو قول پیش کړه داسې یو خبره چې ستانه وروسته به زه د چا نه د هغې پوښتنه ونه کړم دومره جامع دومره ښکلی دومره بهتر قول راته وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل قل آمنت بالله ثم استقم دا ووایه چې آمنت بالله به په دې منهج باندې په دې قول بالکل مستقیم برابر اوسېږه ثم استقم د اهل السنه والجماعه عقیده دا ده چې ایمان د ډیرو شعبو نه مرکب دی ایمان څه د پاسه د اویاو شعبو نه مرکب دی څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایلی دی الایمان بضع وسبعون شعبه فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان ایمان صد پاسه اویا شعبه ده په دې کې د ټولو نه بهتره شعبه لا اله الا الله او د ټولو نه ادنا شعبه یو ضروري سیز د لارې نه لرې کول او حیا هم یو عظیمه شعبه ده د ایمان نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې روایت کې موږ ته د دې خبرې تذکره وکړه چې ایمان مرکب دی او یوازې د یو څو شعبونه نه بلکې څه د پاسه اویا شعبونه مرکب دی
دغه اویا شعبې څه د پاسه د اعمال صالحه دي. د اهل السنه والجماعه عقیده دا ده چې اعمال صالحه په ایمان کې داخل دي، نه د مرجئه او په وړا په شان تقول چې هغوی وایي چې اعمال د ایمان نه خارج دي. دویمه خبره پکې دا ده چې د ایمان په دې شعبو کې تفاضل دی، بعضې ډېرې غوره، بعضې متوسطې، بعضې ادنا. نو غوره شعبه هم دلته بیان شو چې لا اله الا الله، ادنا هم بیان شو چې هغه اماطة الاذى عن الطریق، او په دې کې د متوسطو شعبو نه هم یو شعبه بیان شوه چې هغه ده حیا. نو دا د اهل السنه والجماعه عقیده ده چې اعمال الصالحه دا په ایمان کې داخل دی، او ایمان یوازې د علم، د معرفت، د تصدیق نوم نه دی، بلکې عمل او علم متلازمان دي. چې په یو څه باندې د سړي صحیح علم راشي او بیا په هغې صحیح عقیده برابر شي، هغه عملي کوي. عمل چې دی دا صورت العلم و جوهره، د علم صورت دی او د علم جوهر دی. نصوص د کتاب او سنت په دې خبره باندې زیات دي چې د ایمان کې زیادت هم راځي او نقصان هم راځي. هم دا خبره په قرآن کې وارده ده، هم دا خبره په احادیثو کې وارده ده، هم دغه خبره په اقوالو د صحابه کرام او سلفو کې وارده ده. قرآن کریم کې الله رب العالمین سورة المدثر کې فرمایي وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا. دلته د زیادت د ایمان خبره د الله مؤمنانو ته ایمان زیاتی. داسې سورة التوبه کې الله رب العالمین فرمایي چې کله قرآن کریم کې یو آیت د آیاتونو نه نازل شي، یو سورت د سورتونو نه نازل شي، نو دا منافقان به یو بل ته وایي ایکم زادته هذه ایمانا. په تاسو کې څوک دی چې دې سورت د هغې ایمان زیات کړه؟ الله وایي فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا. هر چې مؤمنان دي د قرآن کریم د یو سورت نزول د هغوی ایمان زیاتی، او هر چې منافقان دي، کافران دي، هغوی د قرآن کریم په نزول باندې نورم رجس، نورم ګندګي زیاتیږي، ځکه د دوی کفر نورم زیاتیږي. رب العالمین سورة الانفال 2 نمبر آیت کې د مؤمنانو صفت چې ذکر کوي چې مؤمنان هغه خلک دي چې هغوی په یو څه صفاتو باندې متصف دي. نو یو صفت په هغې کې الله دا ذکر کوي وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. مؤمنان هغه خلک دي چې کله د الله آیاتونه په هغې باندې لوستل کېږي، د الله آیاتونه د هغوی ایمان کې زیادت راولي او هغوی په خپل رب باندې توکل کوي. نو آیات قرآنیه دا سبب دی د زیادت الایمان او په دې وجه باندې ایمان راځي. نو قرآن دا خبره ثابتوي چې ایمان زیاتیږي او بیا د زیادت اسباب هم ذکر کوي. سورة الفتح 4 آیت کې هم الله رب العالمین دا مضمون بیانوي چې ایمان زیاتیږي او د ایمان د زیادت سبب هم ذکر کوي. رب العالمین فرمایي هو الذي انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. الله غزاد دی چې د مؤمنانو په زړونو باندې سکینه نازله کړه، او دا هغه وختو چې کله د احزاب غزا وه، چې کله هغوی ولیدل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. او دغه رنګې
د صلح د حدیبیه واقعه شوه. اول مؤمنانو ته پریشانی وه او دا به یې فرمایل چې دا څنګه د الله نبی خوب لیدلی دی چې موږ به ځو او حال دا دی چې موږ خو حرم ته داخل نشو. نو رب العالمین د دوی د زړونو نه هغه پریشانی، هغه اضطراب هغه لرې کړ او سکینه یې پرې نازله کړه او ایسته د مؤمنانو په زړونو کې چې دی ایمان زیات شو. رب العالمین فرمایي الله غزاد دی چې د مؤمنانو په زړونو یې سکینه نازله کړه دې دپاره چې د هغوی ایمان د نور ایمان سره زیات شي. دا واضح دلیل دی چې ایمان زیادت راځي او زیادت په دې وجه هم راځي چې الله رب العالمین د مؤمنانو په زړونو سکینه نازله کړي. کله ناکله د مشکلاتو، فتنو، امتحاناتو په وجه ایمان زیاتیږي. ځکه الله رب العالمین په خپلو نیکانو بندگانو، انبیاءو، صحابه کرامو، صالحینو باندې امتحانات راولي چې دې سره ایمان زیاتیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې چې کله مشرکان د مکې، یهود او داسې نور غطفان وغیره قبیلې متفق شوې او 10,000 فوج د مدینې باندې د حمله کولو دپاره تیار کړ. په دې وخت کې افواج چرال او مدینه محاصره شوه. نو منافقانو په زړونو کې چې د خباستونه زیاتېدل او په الله او رسول باندې بدګماني کوله او دا به یې ویل چې ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، موږ سره الله او رسول وعده نه ده کړې مګر د دوکې. خو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو دا حالت وکتل نو په دغه وخت کې هغوی ویل چې دغه ایمان زیات شي. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هغوی دا ویل چې دا هغه څه چې موږ سره الله او د الله رسول وعده کړې ده او د هغوی ایمان، د هغوی تسلیم، د هغوی انقیاد نور هم زیات شو. نو دا قرآني دلایلو چې ایمان زیاتیږي او دې سره زمونږ او ستاسو پروګرام وخسر ته رسي. تر راتلونکي پروګرام پورې اجازت غواړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.